اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په دې باندې غږیږو چې موږ خو وینډوز 7 درلود، وینډوز 8 درلودو او وینډوز 10 درلودو، 11 اوس دا په 11 وینډوز. مخکې په مکه د وینډوز 10 او 8 وینډوز باندې خبرې کړې. نن راځو په وینډوز 11 نوې ورژن د تر اوسه پورې اوس نوې بازار ته وړاندې شوی ده، په دې باندې خبرې کوو. دا اول مې مثال نوې 10 راغله، 10 وګوره مثال ډیر وخت کار کولای، ورسته راځو اوس 11 کارو، له 11 څخه ورسته اوس 12 هم راغله، خو تر اوسه پورې بازار ته نه ده وړاندې شوی. صحیح سو راځو نو وینډوز 11 باندې شروع درته کوم تغیرات چې راغلي، کوم فرق چې په وینډوز 10 لري او مکمل ان شاء الله درته وایم. صحیح سو تر ټولو نه اول چې دا ویني کمپیوټر پروشنه دا خو ان شاء الله سره خلاص سه هر یو کمپیوټر د سٹارټ بټن لري، چې تاسو کمپیوټر دلته لري. مثال دا کمپیوټر دلته خي طرف کې لري، چې مثال چپ طرف ته لري. صحیح ده نو دا خو ان شاء الله زه د پلی بټن باندې چې کله کلیک وکړئ نو پریس کړئ نو مختصره کمپیوټر سره کېږي روشن کېږي. خو کله چې روشن سي اول چې دا صفحه راځي، دا صفحه د څه په نامه یادېږي؟ د پاسورډ ویلکم په نامه یادېږي. صحیح سو نو چې د پاسورډ دی محبوب. اوس ګوره له غورسه بیا موږ ته دغه صفحه را خلاصېږي. دا صفحه د ډیسکټاپ په نامه یادېږي. صحیح سو هغه اوله صفحه د ویلکم په نامه یاده، دغه صفحه د ډیسکټاپ په نامه یادېږي. خو دلته راځو په ډیسکټاپ صفحه کوم شیان چې پراته دي، دا بیا څه په نامه یادېږي؟ دا د آیکنز په نامه یادېږي، آیکنونه. صحیح سو دا د آیکنز په نامه یادېږي. له غورسه موږ دا یو خانه خط لرو، دا د ټاسک بار په نامه یادېږي. ګوره کرسر پکې د ورسته بیا د نوم هم شاید درکې، بعضې وختو کې دلته نوم درکوي، مثال یو پیغام درکوي، ټاسک بار په نامه یادېږي. په دې کې بیا کوم دلته اپشن چې لرو، اول چې دلته سٹارټ بټن لرو، دا یو بټن چې د سٹارټ په نامه یادېږي. او دلته سرچ لرو، چې مثال یو غواړئ مثال یو شی سرچ کړئ بیا به دې چې پیدا کوو. هر یو به ان شاء الله راتلونکي درسو کې وایي. او دلته یو په ټیس بار خاطر کې دا اول چې دا بټن د سٹارټ په نامه یادېږي. دلته هم لرو، کلیک وکړئ تاسو به سٹارټ مینو راخلاصي. په وینډوز 7 کې دلته موږ درلودو فقط تر دوه وړه بر خلاصي ده، او وینډوز 10 کې چې مثال یو څه پراخه بر خلاصي ده. نو وینډوز 11 کې چې دا یو مثال ګوره دغه مابین سنټر ته راغلی، سنټر کې تاسو خلاصي. صحیح سو نو دلته دا سٹارټ بټن چې د وین کی په نامه هم یادېږي. دلته هم لرو، کیبورډ کې هم لرو. ګوره کیبورډ کې زه پریس کوم، ګوره دا وینډو را تر خلاص، سټارټ مینو را تر خلاص کړه، خلاص نه سو. یعنی سٹارټ له دغه بټن نه به ان شاء الله شروع کوم. جست زو مثال یاد دلته راځي، مثال هر شی د پکار ورډ پروګرام د پکار د ایکسل د پکار د هر شی راځو بیا به دلته ورته سرچ کوو. سراتلون کې درسو کې ان شاء الله مکمل خبرې وکړو. صحیح سو له غورسته دلته کوم شان چې پراته دلته مکمل د کویک لانچ په نامه یادېږي. صحیح سو به مثال دا طریقه هم دلته څنګه کولای شي مثال نور پروګرامونه اضافه کو، او څنګه کولای شي مثال د لمنځه یوسو. له غورسته دلته والیو لرو، مثال دلته وای فای لرو، والیو لرو، او بیټری لرو. مثال دلته چې د لانګویج لرو، لانګویج خو خیر وستو چې نه درخصه، خو دلته چې د ډیټا ټایم لرو. دته بیا نوټیفیکیشن ایریا وای. صحیح سو نو دا هر یو څه د ځان ته تعریفونه لري، چې ان شاء الله په کنټرول پینل کې او د خدای مثال کنټرول پینل سیټینګ کې به مکمل دا هر یو د تنظیمات وای. کله مثال د هر یو تنظیمات وای نو د نومانو باندې هم سر خلاصيږي، او په مکمل لای کمپیوټر په صفحه هم به سر خلاصيږي. مثال دته آیکنز ویل، او دته مثال سٹارټ بټن، کویک لانچ ټیس بار خد، او نوټیفیکیشن ایریا ویل. صحیح سو د دې ورسته راځم اول په کمپیوټر چې دا اوس دغه کې ما دلته دغه سلاید چې ده د کمپیوټر په معرفي ولا نو دا ما په افیس 21 کې برابر کړی ده. خو اوس دلته راځو دغه د افیس 14 دی. نو راځم دلته مې لغه څخه ویډیو جوړ کړه. په دا ویډیو کې زه مکمل تاسو ته معرفي کوم کمپیوټر څه کمپیوټر شي ده، او کوم ډولونه لري، او د کمپیوټر مثال په کوم بخشو کې کاریږي. اول خو ان شاء الله تر معلومیږي. راځو اول څه کمپیوټر تعریفو ته راځو. نو کمپیوټر چې ده هر استاد ته چې تاسو مثال استاد هر استاد کې نه مثال جدا جدا کتابونه وګورئ، هر یو ځان ته تعریفونه لري. اول چې دلته ته ټولو ساده تعریف چې تاسو دغه اوله برخه مثال کمپیوټر تعریف ده. کمپیوټر د کمپیوټر لاتینی کلمې څخه څه چې معنی محاسبه ده. صحیح سو او له غور څخه کله چې د آی خو اوله ور سره خودل ته غلط سم، فقط د ار کلمه چې د کمپیوټر سره اضافه سي به د محاسبه کون کې په نامه سره دی. صحیح سو نو ټولو ساده ترين ته تعریف چې ده ساده تعریف دا د کمپیوټر د کمپیوټر لاتینی کلمې څخه څه چې معنی محاسبه ده. صحیح سو نو دلته بعضی وایي مثال شاګردان وایي چې د کمپیوټر لاتین ما هغه خې مثال لاتینی خې نه لاتینی نه ده، دا کومه بخانه سره کومه ده
لاتینی هغه بل یونانی ژبه دی ښیي صحیح سو نو دلته به تاسو یا یونانی نه کوئ دلته به لاتینی ورته کلوي د لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی چې معنی محاسبه ده صحیح سو او یا مثال دلته راځي کمپیوټر یو برقي ماشین یا برېښنایز ماشین د چې پروګرام منونکی ده پروګرام منونکی په کوم شکل سره لکه اول چې موږ کمپیوټر اخلاصو په کمپیوټر کې مثال موږ وورډ پروګرام اکسل هر شی چې کېږي مثال کارو کنه په دې کې بیا کار کوو نو داسې د شی چې موږ تر کې مثال پروګرام منونکی دی معنا سره او کمپیوټر هغه الکترونیکي ماشین د چې پروګرام منونکی ده ریاضیکي او فزیکي اجرات را تر سره کوي لکه مثال موږ اکسل پروګرام له ریاضیکي فرمولو لپاره استفاده کوي محاسبه لپاره استفاده کی یا مثال ورډ پروګرام لرو په یو کې مثال اپلیکیشن او ډاکومنت لپاره استفاده کی نو دا هم په دوه شکل سره دوه تعریف ده نو لدې تعریف څخه هر یو ستاسو کوي د اول تعریف د ټولو ساده او اسانه تعریف ده در سره زده کی سو لغور سه بیا راځم د کمپیوټر په نور معرفت باندې ترغېږم لغور سه ان شاء الله ډولونه راځي له ډولو څخه د کمپیوټر ډولونه کمپیوټر کې اصل کې دا تقریبا په شپږ ډول ویشل شوی ده نو تاسو لغور شپږ ډولو په سیمه ګرځي چې افغانستان کې تر څو پر شپږ ډولونه دي موجود نه لري اول چې د مثال شخصي کمپیوټر مینه پریم دا کې چې مثال تاسو د یو لسم سیمه د لسم سیم کې کمپیوټر مضمون په نامه کتاب ده په هغه کې دا مکمل معلومات راځي خو دې ته تاسو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې مثال کې ځکه د امتحان لپاره مشکل نشته او یا مثال څوک د سوال دشک کوي صحیح نو تاسو په زیات په تعریفو په نه ځای او زیات تاسو په مثال زیات کار څه کوي په کمپیوټر به عملي کوي نو له غو ډولو څخه فقط تاسو دوه ډولونه کوم چې لپټاپ او ډیسکټاپ کمپیوټر نه دی لپټاپ دلته چې فقط ګوره مثال هغه دلته ظرفیت راخصه مثال شل جی بي څخه تر دا نه ډیر مخکې وختو کې اوس د مثال ډیسکټاپ کمپیوټر نه دی نو اول چې راځم دا درته تعریف کوم لپټاپ کمپیوټر نه او ډیسکټاپ کوم دی کمپیوټر اصل کې عموما کې په څو ډول سو شپږ ډول سوسیده خو له وڅ خموږه ګور دلته د مین فریم د مثال سرور کمپیوټر د هوا د حالات لپاره استفاده کوي په افغانستان کې وجود نه لري نو په دې تاسو ما ګرځي فقط لپټاپ او ډیسکټاپ لپټاپ کمپیوټر نه هغه کمپیوټر نه چې موږ کولای شو په اسانه طریقه له وجه څخه بل ځای انتقال کو ډیسکټاپ کمپیوټر نه هغه کمپیوټر نه چې موږ کولای له وجه څخه بل ځای په اسانه سره انتقال کو دا کمپیوټر نه تاسو نه مکمل چي دی لپټاپ دی ځکه تاسو دلته هم راوړي کور ته هم لرسي دفتر ته هم لرسي مکتب ته هم لرسي کورس ته هم لرسي په اسانه طریقه سره کولای شي مثال د انتقال کوي او ډیسکټاپ کمپیوټر نه هغه د مثال هغه دفترو کې حکومتي مثال دفترو کې انګلیزي د کمپیوټر ځانته کیبورډ ځانته ماوس ځانته مانیټور به د میز لاندې ځانته کوي صحیح نو هغه د ډیسکټاپ کمپیوټر نه دی لغور سره اعظم به د کمپیوټر سره د کومه برخه دی په هغه باندې ترګم کمپیوټر د مختلفو برخو وشل شوی ده ګوره په دوی کې هم بیا تعریفونه درته سوي دي مثال ډیسکټاپ کمپیوټر نه کومه دی او لپټاپ کمپیوټر نه دی دلته د مثال د لپټاپ کمپیوټر هغه کمپیوټر چې موږ کولای شو په اسانه سره له وجه څخه بل ځای انتقال کړو او دلته چې د ډیسکټاپ کمپیوټر نه هغه کمپیوټر نه چې موږ نس کولای په اسانه سره له وجه څخه بل ځای انتقال کړو دا تعریفونه دي ان شاء الله دا ویډیو به بیا تاسو ولې کوم له غوړ سره راځو په هارډویر باندې خبرې کوو هارډویر چې ده کمپیوټر چې د په دوه برخو ویشل شوی یو هارډویر بل سافټویر نرم برخه سخته برخه هارډویر هغه سخته برخه د چې فلاش لمس کیږي او سترګو هم لیدل کیږي لکه مثال ماوس او کیبورډ او پرینټر او مانیټور اوس ګوره دا څه ده سیډرون ده دا څه ده کومه برخه ده هارډویر ده موږ فلاش هم لمس کوو ویني هم یا مثال د ترازو ماوس ده صحیح کیبورډ ده په دوه شکل سره مانیټور ده دا مکمل موږ هم لمس کولای شو پلاس مثال لمس کول هم لیدل شو دا د څه په نامه یادېږي هارډویر او که چیرته مثال وایي نه سافټویر کومه ده بیا راځم او سافټویر ده سافټویر هغه نرمه برخه ده سافټویر هغه نرمه برخه ده چې په سترګو لیدل کیږي او پلاس نه لمس کیږي لکه آیکونونه ګیمونه پروګرامونه لکه څنګه په کمپیوټر کې موږ دا اوس ډیسکټاپ څخه په معرفي کړه دلته داسې آیکونونه ول دا موږ په سترګو وینو خو لمس کولای نه سو دا د چپ نامه دیږي د سافټویر په نامه دیږي نو کوم شی چې مثال کمپیوټر کې داخل کې لکه سکرین مثال داخل کې ورډ پروګرام د ایکسل پروګرام د هر یو په گیم د مثال هر پروګرام چې هغه د سافټویر په نامه دیږي مثال راځم ګوره دا از مکمل په نامه دیږي د سافټویر نه دی صحیح سافټویر یعنی نرمه برخه ده لغور سره بیا راځم د خپل ویډیو ته ویډیو څخه ورسره بیا مثال د کوم د کمپیوټر په نورو معرفي بغایګو لکه څنګه چې په اول کې تاسو دغه تشریح کړله د ډیسکټاپ صفحه نو دلته بیا د ترخیص ده اول چې د مکمل څه په نامه دیږي د آیکنز په نامه د صفحه کوم یو وینډوز ده
وینډوز 10 ده صحیح سو موږ کومه وینډوز وایو وینډوز 11 وایو دغه صفحه د ډیسکټاپ په نامه یادېږي او دلته کوم شان چې پراته دي فولډران دي مثال هر شی د آیکنز په نامه یادېږي یو دا بټن لکه موږ چې په هغه کې ویلې ولا په لکه مخکې مسویل او په وینډوز 10 کې ملو دلته ګوره بیا سٹارټ بټن درته راخص وسې په وینډوز 11 کې چې راخص دا سنټر ما باندې کې صحیح سو د سٹارټ بټن په نامه یادېږي او دلته کوم پروګرامونه چې دا بیا کوم څه په نامه یادېږي کویک لانچ په نامه یادېږي او دلته دا خط ګوره مکمل دی چې په نامه یادېږي ټیکس بار خط په نامه یادېږي او دلته کوم شی چې د نوټیفیکیشن ایریا په نامه یادېږي صحیح سو تر دې خو ان شاء الله سر خلاصو بل راځو له ورسته د وینډوز ورجن نه اول څه وو وینډوز وستا او وینډوز وستا څخه ورسته له څخه مخکې شاید نور وینډوزونه هم راغلي له وینډوز وستا څخه ورسته وینډوز ایکس پی راغی صحیح سو چې دا اوس هیڅ نه چلیږي مکمل ختم دي له ورسته بیا وینډوز 7 جوړ شو وینډوز 7 بازار ته وړاندې تر اوسه پورې خلک کاروي صحیح سو تر اوسه لا نه ده ختم شوی له وینډوز 7 څخه ورسته اتر غږ ډیر کم دوام وکړي ډیر ونه چلیدو له اته څخه و هم تر اوسه پورې ډیر خلک استفاده کوي اجازه ده اوس هم خلک استفاده کوي دا ته خو زیات نه استفاده کوي نسبت وینډوز و ته ډیر زیات نه استفاده کوي صحیح سو له ورسته وینډوز 7 او وینډوز یو ځای سو لاس جوړ کو اوس حال ډیر زیات اغلری کاربورد لري سینه ډیر خلک زیات استفاده کوي وینډوز لاسه سو لغه سره بیا وینډوز 11 جوړ شو اوس مهال موږ وینډوز 11 خپل کمپیوټر کې انسټال کړی او وینډوز 11 به مخته بیا لغه سره بیا راغی وینډوز 12 جوړ شو تر اوسه پورې بازار ته نه دوړاندې شوی فقط دای ورجن نه دي که چا مثال پښتنه کول کوم مثال کوم پروګرام وینډوز کوم ورژن وای دوی کې به تاسو ورته خطا نه سي مثال وینډوز زوم یو ولسم لغور سره ځم دلته خو ښه په بخښنه سره دغه کم معرفي ولا دلته مسلط جوړ کړو د مکتب لپاره دا مې یو څو نور مرکري او داسې مې کول لیکلي صحیح سو نو دغه فقط څه د کمپیوټر معرفي لغور سره کمپیوټر کې دلته موږ سره اوله پروګرام به ان شاء الله ورډ فټ په نامه پروګرام څه په نامه ورډ ورپټ کله چې سرچ کو دا ورسره انټر کله انټر څخه ورسره مکتب ورپټ پروګرام راخلاصي اول په دې هم درته کوم دا هم درته تعریفم سبب ان شاء الله اولنې درس موږ په عملي په کوم پروګرامي ورپټ پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام ده چې د ډیزاینر خط لپاره استفاده کوي لیکل ته خو بیا جات نه کېږي درته ولیکم راځم درته مثال درته لیکم ورپټ دا ما باندې راولم او دته پښتو کې درته لیکم ورډ فټ په دلته بیا انګلیسي خط خه تاسو دا در سره ولیکئ بیا سید له ویډیو څخه صحیح ورپټ پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام ده چې د ډیزاینر خط لپاره استفاده کوي ډیر ساده او خلاص ده دا هم د نورو رقم ته مختلف تعریفونه لري صحیح نو تاسو په دغه شکل سره ساده تعریف سره ځکه اوس په دې باندې غوښ مثال د ورپټ پروګرام په کومه طریقه سره پیژندل شو یا مثال دا ورپټ پروګرام ده کنه دا بل پروګرام ده اول څه د خط د ټایټل بار په نامه یادېږي ګوره دغه اوله خط څه د تاسو پرته وګورئ هر پروګرام لري نو دلته څه شي لیکلي ورپټ هر پروګرام تاسو را خلاص کړئ غونوم دلته راځي نو تاسو بل دینو ما پیژنئ ټایټل بار څخه پیژنئ دا کوم پروګرام ده ورپټ پروګرام پوت شاپ خلاص کړئ پوت شاپ راځي ور خلاص کړئ او دلته درې بټن لري د کنټرول بټنز په نامه دي د کیپشن بټن زه نه کولای شم د خپل پروګرام کنټرول کو ان شاء الله ځان ته وظیفه لري پاینده کې به وای صحیح سو له دې طریقې پیژندل شو او له منو بار پیژندل شو مثال هم منو وی منو فایل منو په دغه پروګرام کې فقط 2 منو کاندي ورډ ایکسل پروګرام ته ورسې بیا زیات منو لري ان شاء الله دغه منو نه پیژندل شي دا د څه په نامه دیږي منو بار اصل کې دا د ټاب په نامه دیږي یو ټاب هم ټاب منو ده هغه د لیست په شکل سره خلاصي لکه دا صحیح سو له ورسته رایبون لرو رایبون دلته کوم مثال یو خط ولیکو دا خط د ورپټ په نامه خط لیکلی مثال راځي بولډوي سایز ورزیاته مثال د سایز کم رنگ ورکوي انډرلاین کوي ټالیس کوي زب ان شاء الله راتلونکي په عملی درس کې وایي صحیح دا مکمل لدې سر نه تر اخره پورې د رایبون په نامه یادېږي بل رورل خط کش له طریقې پیژندل شي دا ورپټ پروګرام ده او سکرول بار نه پیژندل شي سکرول بار اوس د خاطر نه هوریزونټال ورټیکل کله زه انټر کاته وکم نو د صفحه خلاص ګورو سکرول بار پیدا شو د دې طریقې پیژندل شو او هوریزونټال په هغه حالت کې پیدا کیږي کله د صفحه د یو سره نږدې کوم ګوره د مثبت لدينا نور نرى نزديكي كسانك خير مثال ده تقول رانزديكام وس ده هم رانزدي سو خو بي خزياته خو بعد ما قاعد تسبار خاطر رانزديك خير وس قول زدا دي خطا ولا ما
که دلته کلیک نه کیږي نه پیګن سی ولې کار نه کوي سیده ان شاء الله راتلونکي درسو کې دا درته وایم سیده هوریزونټل خطکش هم سکرول بار هم پیدا کی دا اوس ګوره کاته پرته دې سره تللی سو او دې یوې بلې خوا دلته بیا دې نه تللی سو بله سټیټ بار په نامه خط لرو ګوره دا د سټیټ بار په نامه ده یو خو دغسې د ټیسټ بار په نامه ده دلته په هر پروګرام کې دا خط راځي سټیټ بار په څه دې نه کولی دا صفحه چې ده لرې او نږدې صحیح سو نو بېرته په دې مثبت باندې تاسو کلیک کوئ هغه به بېرته نږدې کېږي نه پوهېږم چې اوس ولې کار نه کوي ښه دلته ماوس کار نه کوي څنګه تر دې ځایه خو انشاءالله سر خلاص و دغه یې فقط د ورپاټ پروګرام معرفي وه سبا ته به انشاءالله په دې باندې غږیږو په څو طریقو سره کولی شو دغه ورپاټ پروګرام راخلاص کړو نن به تاسو څو طریقې زده کړئ فقط یوه طریقه دلته به سټارټ بټن وکړئ سټارټ منو به درته راخلاصي او دلته ورته نشته کړئ ورپاټ د ورپاټ څخه وروسته کله چې تاسو انټر کړئ انټر څخه وروسته اتوماتیک تاسو به ورپاټ پروګرام راخلاصي مشکل خو نشته تر دې ځایه بس ده نو دغه د فقط د وینډوز 11 اولنی درس معرفي وه سبا ته هم انشاءالله په ورپاټ پروګرام او د راخلاصولو په طریقو به درته غږ کوم له هغو وروسته به انشاءالله مخته عملي کار وکړو مشکل سوال پوښتنه خو نه لرئ نه